حضرت پیغمبر علیه السلام په مړۍ کې د کنکۍ ګولې ترغیب ورکړی و. اوس په فروټو په میوو په خوړلو کې دوه خرماوې په یوه وار خولې ته اچول د دغه نه ان حضرت صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. خو ظاهره په حدیث مبارک کې علت دا ویلې ده حتی یستأذن له صاحبه چې ملګری اجازه ورته وکړي. که د ملګري اجازه وه بیا روا ده. اوس نو دلته څو صورتونه دي. یو د پنډ په شکل لکه دا طالبان چې په کمره کې پنډ سره اچي مشترک شی ده. که خرماوې نشته پلمیټ خواږه دا مشترک شی. دغه مشترک شي کې چې د نورو حقوق در سره تړلي وي د تا د طرف نه زیادت ناجائز ده چې ته پردی حق خورې. یوه دانه خوري بل دوه دانې خوري دا د دوه دانو والا زیات خوري که نه خوري. خو هلته روا ده چې اذن اجازه د نورو ملګرو موجود وي یا صراحتا چې اجازه ده دوه خوري که درې خوري یا دلالتن دا معنی ته د دې وړاندې دوه شی په خولې ته اچې دی دې وینې خو د په طبیعت نه موش کېږي نه په خوله انکار کوي نه په زړه کې. ګورې کله یو انسان په خوله خو څه نه وایي د شرمه لیکن سړی په طبیعت پیږي بوج شي داسې خفه غوندې وي. د مسلمان نه د نفس انسان مال خوړل هلته جایز ده چې په دوی به نفس وي. کنه د کافر مال هم بیا غیر د طب د نفس چې لازمه در سره پراته یهودیان او نصارا دلته په ملک در سره پراته دیغه مال هم نه خوري چې د اجازه نه یوتی په نفس نه یې. نو کده چې مشترک مال وي الته اذن کې شرط. یو دوم د اباحت صورت ده ذاتن خو دواړه نه یې کې شریک خو دواړه میلمانه شوي یو کور کې د کور والا خرماوې راوړې دلته یې کېښوې مخ ته اباحت ته دا معنی تاسو دواړو ته اجازه وکړه د خوړلو. خو شاید دا کم چې یو دوه خوري بل یو خوري دا یو مړیږي بل وږی پاتې کېږي. دلته بیا دغه ده چې بغیر د اجازې د یو ملګري نه به دی ونه خوري. دوه صورت. دریم صورت دا چې اباحت یې وکړو خو شی ډېر ده خلاصېږي نه دواړه مړیږي. په یو صورت کې بیا جائز ده خو لیکن یوه خبره بیا په شرط دا چې تا دوه خرماوې خوړې هغه یوه وخوړه ته زر موړ شوې اوس نو هغه بل چې ته ودرېږي هغه بل هم شرمېږي بیا درېږي. نو بیا به هغه ته دا ویایې چې ته یې خوره ما دوه خوړې چې هغه ونه شرمېږي ونه. ګورې د مېلمستیاو په صورتو کې دا حکم ده کله یو سړي ناوخته مړۍ خوړلي په یو ځای کې ډېر مېلمانه شو سره اتا اشتهار نشته خوراک ته نور ملګري وږي دي تا دوه ګولې درې ګولې مړۍ وخوړه په شا شوې دلته حکم دا ده دا عذر به ویایې تاسې یې خورئ ما مړۍ ناوخته خوړلې چې هغه د نورو حق وایي ضایع نه شي. دا د ګډ خوړلو خو چې د بل د حق خبره شي نو بیا یې وجه دغه ده چې د شرکت په صورت کې هم د اباحت په صورت کې هم چې بغیر د اجازې نه صراحتا یا دلالتا خپله به دوه خو بعض علما بله وجه ذکر کوي. دلته خو صریحي یوه وجه دا شوه. دومه وجه دا چې دوی خرماوې په یو وار خوړل دلیل د حرص ده. که هغه نقطه شي بیا د خپل ذاتي خرماوې دي په پردیو نه دي شریک هم نه دي دوه به نه خورې ولې لکه مخکې چې غټه خوړه مه کوه دا د حرص دلیل ده. دوی د خرماوې خولې ته په یو وار مه اچوه دا د حرص دلیل ده. هغلته بیا نقطه هغه ده بیا که بل څوک نه در سره شریک اجازې ته ضرورت نشته خو خپله حرص مه کوه.